روژې 10 15 تراوته به زه ځان مارګلې ته ورسوم ټول پښتون ولس ته به هماغلته تراویح ورکړم انلاین تراویح کوو که چا 8 کوو که چا 10 کوو هغه د هغوی خپل کار ده موږ به پوره 10 کوو نو زه به له هغه چې تراویح راسم قصه به درته یو مخ صفر ته کړم نه به هغه طرف پښتون ځورېږي نه دې خوا نه به څوک د لر چغې وهي نه د بار نه به څوک په پښتنو سیاست کوي نه به په لر او بار نه به فرضي کرښې کوي نه به سیاستونه د دغه منطقې به ختم سي سټینډ همالته به بیرغ ورته ودرو کیسه به خلاصه کړو دا څه معنی ټکه 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 دغه اګر مګر نه نور باید ځان وباسو او په الله قسم درته کوم چې که یو ځل مو دا واسکټ او پوستین چپه واغوسته بیا دغه شی مو په مخ کې د مجبوره ده د سرطان دانه بله مخې لرې کوو بله لار نه لري که کومه بله لار لري هغه تاسو راته ووایئ چې بله لار یې کومه ده همدغه یو لار پاتې ده چې بس فینش پیوریال لا خیر وکړو ایسته به په دې د اټک په پل باندې دسترخوان هوار کړو د لر خلک دم پکې د اختر روژه ماته کړي د غلامۍ روژه د ماته کړي د مزدورۍ د ماته کړي د سرکوزۍ د ماته کړي د جاسوسۍ د ماته کړي بس همالته به د شیدو چای درته برابر کم زه به تر اختره پورې د فارم شیدې نه خرڅوم تاسو ته به یې ذخیره کم ایسته به د اختر د چای به درته په اټک باندې برابر کم هسې تورو چای په سمرۍ پوس یو 50 شپېته بوجۍ تورې چای به هم پیدا کړم بس ایسته به ډنپتي درته جوړه کړم نور دا د غلامۍ زنځیرونه لرې کوي وژل کېږئ خو هسې پرون سمیع الحق شهید که بیا نور الحق شهید که بیا د پاکستان علما شهیدان کړه بیا پسې منظور هی و منظور هو دا کیسې دې نه تېر سئ ټول ټوپکو ته لاس کوي دا د غلامۍ زنځیر ایسته خطا کوي یو دم د فوز په خلاف ودرېږئ موږ به له دې خوا درته په اشار سو تاسو یې له دې بلې خوا شروع کړئ بل به یې له دې بلې خوا شروع کړي ټي ټي پي والا د یو پکې ولي ذاتي خبره خلاصه د پاکستان نن به باو راته جوړ کړی اله پاکستان د والا چې شي دا پاکستان ایټم بم یې اوبو وړی ده IMF نه دی قرضداره ده اقتصاد له صفر سره ضرب ده نور دی چی شي لري انډرسټینډ هیڅ شی هم نه لري څه څه لیپټاپ دی ذکر پیور چارج تا پکې چارج دا توکل په الله کې انشاءالله کني دې ما په جمیل جوړ کړ پوس ولې له دغه کیسو نه بم ذاتي خلاص کړ دا په خدای که ماته خوند راکوي لکه حمید خراساني یا بل اله د تورخم په طرف اله د پلانی په طرف اور طرف ذاتي یو دم پیور یا الله خیر کوي داسې ترېشل کوي ابل خبیث راجګیږي وای دلته خو ایپسي والا دي و سړی خو دغه ایپسي والا په موږ ډازې کوي که ایپسي والا یې که جیپسي والا یې که پیپسي والا یې بس داسې سرونه یې پې باندې ریبئ ایسته په دغه مارګله کې د دغه غلامانو له سرونو نه یو دیوال جوړ کوي په والله که د کوزې پښتونخوا یا د کوزې خاورې نیول دغسې وي لکه غړپ د نسوار څه معنا لري دا دي څوک ذاتي به ایسته هغه د موږ پتلون کلي تښتېدلو نه خلاص شو چې پاکستان کته او پاکستان پورته او زه په دې یقیني یم چې حسيب ځواک او دا قرار او ټرار او پرار دا ټول راځي د ظالم بچان را بسی عبدالله جنگ ته به راسي څنګه نه مونږ هم داسې د رښتیا ورغلي خو مونږ هم کارت دی که؟ نه مې د کارت کړی نو د ډوزن زامنو تاسو هم بیا راځئ که نه هلته هغه کې پراته اروپا کې راځئ تاسو هم پرې راځئ نو غرت یې مه ولئ قسم په خدای راځئ چې پرې ورحکو منظور پښتون ده او منظور پلانای ده باچا خانی ده او اسمان خانی ده چی شي باچا خانی چی شي مکړی دي دا باچا خانی ده چې زه په تورخم کې په پرزي کرخه د پنجاب له ملیشو سره لاس او ګریوان یم او ته لار او بار چغې وهې بسم الله که خو غولق خو راوباسه دغسې یو شی خو وکړه نه غولق راباسه نه جنگ کې بس لر ده و بر ده و لر ده و هلته ملیشه ده ښه زه به ځم اول به پاکستان پوجیان نیسم بیا به یې ګورم چې دا سنت سوی که نه بیا به یې ګورم چې دې هګۍ یوه ده که دوه بیا به پاس له هغه پوښتنه کوم چې ته پښتون یې که جوله یې بیا به پوښتنه کوم چې ته د مانسرې یې که د چارسدې سړی چې په هغه صف کې ولاړ ټیشم وله اواز ښه اواز ته دا اوس مې که دوه دانې در خوشې کړلې بیا به وایي چې
نو او لږ به داسې په مخکې ورسو هغه عمران خان به م ورته راخوسې کړو پوه شولې فقط یو 2 قدمه لاړ سې د اټک په جیل کې د هغه به م راولو ورکې کزتي په زندان کې وروسو دا د گل خان زامن په خدای که خوشی کی باز دوی دی د برید یجو د شهدگرد اسکا پیچ وردی خدا وردی ته نه وباسا اسکی پیچ وردی خپ یګم چې اسکی پیچ وردی نکالو बंगालियों से तो सीख लो बंगालियों ने क्या किया इसका पतलूने शलवारे नहीं निकाला है तुम पख्तून बहादुर कौम इतना बेज़मीर क्या आप समझता है कि उसका पीछे वर्दी है फिर वर्दी निकालो डगाडग करो उसको गर्दनें काट लो अटक में इसके बेगैरत खोपड़ियों से दीवार बना दो कि हमारा इसका किस्सा टक हो जाएगा रक्षे पदक कौम बांधे इसका पीछे वर्दी है खपुएगी चिदार से कविता इसका पीछे वर्दी है अब और तब منظور هیدا و منظور هودا و لاردا و باردا لاردیم د تاثار اخري باردیم د تاثار اخري بار خو د په یوه پیړۍ کې 3 امپراتورۍ نسکورې کړې ته یو پنجاب نه ښه پوهېږه چې اسکا پیچې وردی نکالو وردی اسکا پتلون نکالو اسکا شلوار نکالو یہ شلوار نکالنے کا عادی ہے اس کی گردنیں کاٹ لو खुदा के लिए कब तक तुमको मारेगा तुम बोले इसका पीछे वर्दी वो तुम्हारा 5-10-100 लोग को गोली चलाता है तुम लेंदे ही चलाता है यार ये तो नहीं हो सकता है तुम किस तरह बहादुर पख्तून है तुम अफिरदी है वो सफ़ेद दाढ़ी वाले अफिरदी को उसने जेल में रखा है तुमने क्या किया है यार थोड़ा गैरत करो ये बड़ा भाई से सीखो बड़ा भाई ने 1 सदी में 3 सुपर पावर को जमीन बोझ कर दिया यार तुम सुटमार खुद तुम भी थोड़ा हिम्मत करो का ना वो 400 में आके गोली चलाता है गोली का पैसे तुमसे लेता है 300-500 लोगों को मार देता है तुम्हारे घरे मुसम्मार कर देता है तुम्हारे मसाजिद मुसम्मार कर देता है तुम्हारे उलमा और मदारिस को खून के साथ यकसा कर देता है फिर भी आप कह रहे कि इसका पीछे वर्दी है हम भी जानता है दुनिया भी जानता है कि इसका पीछे वर्दी है लेकिन इसका हल निकालना क्या है ये तो वो तुमको मार देगा और तुम खामोश हो जाए वो लाल मस्जिद की औरतों से तुम थोड़ा शर्म तो कर लो 10 दिन हो गया लाल मस्जिद मुहासिरा में है वहां खवातीन इस गंदे फौज का मुकाबला कर देता है उसको आगे नहीं छोड़ देता है तुम अगर इतना बेहिम्मत और बेगैरत है हम लाल मस्जिद से आपके लिए लुपाटा और चादर आपके लिए मांग लेता है वो औरतों का चादर यार पख्तून इतना बहादुर कौम लाल मस्जिद महासिरा में है हकूड़ी दारुल उलूम हक्कानिया खून के साथ खेल रहा है आप खामोश हैं बस रोज़ा रखो तरावे करो मौलाना साहब तो उमरा चला गया खैबर पख्तूनख्वा और पख्तून लोग बारूद के साथ खेल रहे हैं मौलाना साहब उम्रे अदा कर रहे हैं क्या क्या मुसलमानी यार उम्रा को छोड़ अपने लोगों के खून के साथ रोटी खाता है उसका सिला कर लो व्हाट इज दिस خدای مو بی خوبه سه دې تورخم نم راته وروره ګله دومره پښتون قوم مې نه لیده او دومره هغه مې نه لیده سړیتوب لږ زده کوي هغه هم وژني تاسو وایه اسکه پیچې وردی هغه دې وژني ته وایه چې فوج ده هغه دې وژني ته وایه جیچکیو ده نو خو چې دا خو څه خو وکړه که نه تندر وهلی ملا دې ماته ده سار له سبا راوځئ حی علی الجهاد کوي پې باندې وروره کیسه خلاصه کوي وزیرستان یې لوټه لوټه که باجوړ یې لوټه لوټه که سوات یې لوټه لوټه که عزتونه یې د خلکو واخیسته هر کال هر چې دوی غریبان شي چې فوز پیسې خلاصې چې په پښتنو باندې شروع کړي تاسو تندر وهلې روژې ورته نیسئ تراویح 10 رکعاته وکړه 8 رکعاته وکړه په دغه باندې سره اخته کړي څادر ټک وهه عمرې ته لاړ سوز مولانا صاحب دا د عمرې وخت ده چې د اسلام قلا له وینو باندې رنګه شوه
د اسلام یو لوی محدث او عالم په شهادت ورسېده، ته عمرې ته ځې، زه به تراویح کوم، بل به راځئ دغه فرض درنه پاتې دا ادا کوئ، د خدای په لور بیا بېعزته کېږئ، شرمېږئ. تر کله پورې به تاسو کوئ دغه شی؟ څوک وایي اسلحه را سره نسته، څوک غولکې خو ستا د سره د ښی سترګې باندې وله بلا وهلې. هغه د افردو مشر چې شی چاچا او کاکا او هغه هم درنه بوته، منظور پښتون دې مرګ دا، ابل خبیث دې مرګ دا، باچا خاني هم نه ښکاري، د لر او بر والا هم نه ښکاري، هغه چکځای هم نه ښکاري. چېرته ورک یاستئ چې زه ډاس کوم وای پښتون پې لګېږي؟ دا دو خواته لکه چې جولاګان دي، دو خواته افغانستان کې بنګالیان دي، خو دغه پښتون توپک راخیستی، دغه پښتون افغانان وژني، دغه پښتون دروازه بندوي، دغه پښتون له افغانانو نه کمیشن اخلي، دغه پښتون مریضان لوټي، دغه پښتون د مهاجرو کیمپونه ورانوي، دغه پښتون د وزیر اعلی د ډنډپور د بې غیرته د دومره بریتې چې پرېښي دي. دا که د سړي زوی وای خپل مشر نشي راخوشه کولی، تندر مو وهه جکسوی لاړې بادیږي چې زه هم عمران کو لاینګې د تا پلار یې نسي راوستی، ولا عمران خان به موږ درته راخوشه کوو. دې ته مو مجبوره کوئ که یو وارې مو دا څادر نه ټک ورکړو ګردم ترې لرې که بیا دماغ در خرابوو. یه جو دهشتگردی است که پیچ وردی. یو سړي ته خپل دښمن نه وي معلوم، زه وای دښمن مې نه ده، ته خو ښه چغې وایې چې اسکه پیچې وردی، نیکاله وردی، شلوار نیکاله ورشه که دې نه ځای سر له سبا پې باندې پیور هکوي وروره موږ له دې خوا درځو، لږه تماشه خو به موږ هم کوو که به یې نه کوو چې تاسو څه کوئ چې بیا ونه وایه چې والا دا قصه موږ خلاصول او طالبان راغله. او دا یاد ساتئ د پنجاب پنه تخنیږي ځکه د چوپان ډوډۍ خوري. موږ مه مجبوره کوئ که یو ورته مسله له دې ووتله چې وروره ګله پې ورغلو، قسم خدای تاسو به وګورئ هغه امریکا کې هغه نه ده څه نومېږي ولسمشر حسيب ځواک به هم راغلی بیا به هلته درته ولاړي، د موږ د غزني اربکای نه ده هغه به هم درته ولاړي. بیا به م وایي والا هلته پښتون ده، هلته ملیشا ده، ملیشا دې د تا سار وخوري، دا یوټیوب ته هم سار راښکاره کوي، بلا م ووهه دلته وګورئ چې څه کیسې دي څه خبرې دي، سبسکرایب هم کوي د سره.